نو شریعت دا اول نه پتا پابندی خو دي تر څو چې دی نابالغ دی تربیت پتا چې دی بالغ شو بیا دی پیشوکار پیشه دی چې معشوم دی او دی غلطی کی تابه په الله نیسی دی چې بالغ شو غلطی کی بیا الله په خپل نیسی او یو نظام الله ولا جوړ کړی دی ګوره شریعت سوی چې دی کله پیدا شو نو غوږ کې ورته بانګ ووایه ښي غوږ کې ورته بانګ ووایه پوره بانګ چې دا کوم اذان مونږ په جومات کې وایو او په دې ګس وخت کې ورته اقامت وایه پوره اقامت چې کوم ته دلته کې ملا صاحب پسې وی ښي غوږ کې بانګ ګس غوږ کې اقامت چې د دې غوږ ته رومبې د الله د قدرت او د الله د جلال او د لوی اواز ورسیږي دا اذان ور په دې غوږ کې کېده چې د الله لوی واوري د الله لوی واوري کلمه د شهادت واوري د مونځ او د کامیابۍ په لار دا ماشوم خبردار شي دی نه پوهېږي دا ماشوم ته خو پوهېږي که خو دا اذان ور په دا غوږ کې کېده ښي طرف ته هم او ګس طرف ته هم نو بانګ ډېر لوی برکت زموږ فقها لیکي د چا نه سروک شي ډېرې بانګ وایي الله به پیدا کړي بانګونه دي باران نه کېږي بانګونه وایي الله به وکړي باران زیات شو ودرېږي نه بانګونه وایي الله به ودرېږي صحرا د لار ده نه غلطه شوه موږ وایو که نه بانګ همدغه دی چې موږ په جوماتونو کې وایو هم ټول خطا وایو الله اکبر د خدای نوم موږ زده نه کړو د خدای نوم موږ زده نه کړو سپو له موږ نومونه ایښي دي خرو له موږ نومونه ایښي دي غویانو له موږ نومونه ایښي دي داسې ده که نه ده او د کرکټیانو نومونه خو موږ ته داسې یاد دي چې په دې زړه د پاسه لیکلي شوي لیکن د الله نوم موږ یاد نه کړو اشهدو الله اله الا او په کلي کې یو دی د خدای نیکبخته دا بانګ دی صحیح که هر ته نوې مولا راغلی دا مال پلان چې پولیس یې په مخ کې ویلی دی هغه غږ نه دی کړی دا هم ښځه ټیک ته وایم حی علی الصلاة حی علی الصلاة او بدنام پې بیا مونږ یو که نه مونږ غریبانان بانګ تاسو خطا وایه خلک وایه ملا صاحب بانګ وایي د وخت نه مخکې تاسو وایه د وخت نه وروستو تاسو وایه ټول مولیان بانګونه د وخت نه مخکې وروستو وایي لکه کوم مولا بانګ وایي دا خو تاسو وایه دا مهرباني وکړئ بانګ زده کړئ ښه دا پکې نشته چې بانګ نشم زده کولی نه نه بانګ ښه په اسانه زده کېږي په غټه ژبه هم زده کېږي او په وړه ژبه هم زده کېږي نو بانګونه صحیح زده کړئ د الله نوم دی پکې په صحیح طریقه هغه سړی دی بانګ وایي چې د هغه اواز خشتی او اواز یې اوچتي نو ماشوم چې کله پیدا شو لومبې به څه چل کوي ورسره بانګ وایي ښي غوږ کې بانګ ګس غوږ کې اقامت پوره بانګ او پوره اقامت داسې به نه کېږي چې قبلې ته مخکې او چغې جوړې کړې نه نه اطمینان سره ورو ووایه غوږ ګوتې منډلو ته هم ضرورت نشته قبلې ته مخ کولو ضرورت هم نشته خدا دا خدا دی چې قبلې ته مخکې دا ښه خبره ده بده نه ده خو څه لازم او فرض نه دی او بانګ ته هم ویلی شو ملا صاحب هم ویلی شي لازمه نه ده چې ملا صاحب وله خامخا راولي چې هغه وله بانګ ووایي دا په خپله هم بانګ ویلی شي په یو نیک سړي مولا بانګ ویلی شي ښه دا ده چې یو نیک سړی راولي خو چې کور کې پردی بې پردګیني او بانګ ورته ووایي ګس غوږ کې ورته پوره اقامت به ووایي او بعضې علماو دا یو آیت هم ویلی دی که دا ورسره ویلی شي نو ښه دی اني اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم ووایي ښه ده که ونه پروا نشته چې بانګ دی ووایي نو ګوټي به وله ورکړي ماشوم له دا ته د ماشومانو آداب ښیم ګوټي ګوټي څه شی دی ګوټي دا دی چې یو نیک انسان به وګوري یو عالم به وګوري یو متقي سړی به وګوري او یو کجوره چواره به یو سیغله چې هغه خوله کې ووایي معده کې هغه کجوره چواره راوړه دې ماشوم له ورکړه چې دې پې خوله ووایي ژبه پې ووایي چې د هغه نیک انسان هغه لاړې د ده دې ګېډې د لومبې داخلي شي وایه که نه په دې چې ته عمل کړی دی نه دی کړی که دغه ماشوم دی خو چې څنګه لوی چې ژبه یې وګرځي ای ستا د مور هغه داسې داسې په کنځلو سر د کنځلو کتاب ورته فورا یادې بیا ای ستا خور ای ستا مور مشر تم کنځل کشر تم کنځل ولې د هغه ګېډې ته د نیک سړي او د بزرګ سړي لاړه نه ده تلې صحابه کرامو کې چې ماشومان به پیدا شو راوی وستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله اکبر اذا کوم ماشوم ګېډې ته د نبی علیه السلام مبارکې لاړې تلي
دا څومره لوی سعادت رابیا وس نبی علیہ السلام ته په هغې کې به ورته کېنو او کجوره به ورسره راوړه د دواړو جهانو سردار مبارک به کجوره راواغېسته خوله مبارکه کې به وچوپله او بیا د هغه خپلو مبارک ولاړه هغه کجوره به ماشوم له په خوله کې ورکړه هغه به وچوپله هغه لاړې به یې تېرې کړه د پیغمبر علیه السلام لاړې به ړومبې ګېډې ته ننوتې دا اوس هم حکم دی ګوټي به وله ورکې یو عالم وګوره په کلي کې یو بزرګ وګوره یو نیک انسان وګوره کجوره ولولېږه جواره ولولېږه چې هغه خوله کې میده کړي هغه کجوره راوړه ماشوم ته په خوله کې کېده چې هغه ګوټي هغه لاړې تېرې شي ړومبی چې د ګېډې ته ننوځي چې د نیک انسان لاړې ورداخلې شي دې کې به الله خیر او برکت ږدي چې دا ماشوم لوی شي به ودې لا اله الا الله به وایي بیا به سبحان الله الحمدلله به وایي بیا به د چا مور او خور او پلار ته کنځل نه کوي نو یو بانک شو دویمه ګوټي شوه مور به پی ورکوي ماشوم له پکار دي چې مور پی ورکړي ښه دا د بوتلو دا بینه به ورکوي ماشومانو له د مور پی ماشوم دپاره فایدهمند دي او ډاکټران هم دغه وجې د مور پی څښي 2 کالو پورې به ماشوم له مور پی ورکوي او چې کله 7 ورځ شي د دې ماشوم نو په 7 ورځ بیا 4 کاله دي یو به وله نوم کېدی نوم به وله ښه مزېدار د شریعت مطابق اږدی یا د پیغمبر نوم به وله اږدی د انبیا نومونه یا وله صحابو نومونه کېده یا د نیکانو بزرګانو نومونه وله کېده نبي علیه السلام وایي په نومونو کې بهتر نوم عبدالله و عبدالرحمن دی عبدالله مانا د الله بنده عبدالرحمن مانا د رحمان بنده دا ښایسته نومونه دي یا د یو عالم مزېدار ښایسته نوم وله کېده او نوم به نه روانه ګورې دا ګناه ده زمونږ خلک ښایسته ښکلي نوم دی او وله روان کړي لاس پې به وله مات کړي او خراب نومونه ډېران ګل ډېران شاه او د ډېران نوم دې په زوی ښودلی دا مینه کوي مینه پښتانه وي د خر مینه لتی هلکه ډېران شاه کې د کوم ځای نه مینه راله ډېران ګل کې د کوم ځای نه مینه راله ماړونګې ماړونګې پکې سي دوی په 7 ورځ باندې به وله سر وخوړی سرکلي چې ورته زمونږ پښتانه وایي سر به وله وخوړی پوره مکمل به وله په چاړه سر وخوړی کالي کې که جینۍ وي ښه دا نه چې جینۍ له به سر نه خورې نه هلک او جینۍ دواړو سر به خورې 2 شو او دویم دا دی چې د سر هغه ویښته به په تله کې واچوې هغې سره به سپین زر وتلې چاندي نو هغه خیرات کې نو هغه زمانه کې خو چاندي به وه پیسې به د چاندی وي اوس خو نشته نو 50 روپیا کې سړي وس کېږي خیرات ورکړي او بل څه دي بل دا دي چې هلک وي او وس یې کېږي 2 ګډان یا 2 چیلي دی لال کي او که جینۍ وي او د مور پلار یې وس کېږي نو 1 ګډ یا 1 چیلي دی لال هغه ګډان او چیلي چې په کوم قرباني ګورې کېږي د کال بچې وس یې کېږي بیا دا ماشوم مور به پالي لویی به او چې کله لږ غوندې لوی شي ماشوم او د خبرو اترو د زده کړې شي نو بیا به ورته کلمه ښیي ګورې لا اله الا الله به ورته ښیي د الله نوم به ورته ښیي او مونږ خلک چې ماشوم لوی شي نو کنځل ورته ښایو چا به چې دا کنځل وکړي او چې هغه کنځل کوي مونږ ورته خوشحالېږو او یو بل ته وایي وګوره که نه پلارکي ماشوم څنګه ښایسته ښکلې کنځل کوي شریعت نه خلاف کلمه ورته وښایه ذکر ورته وښایه سبحان الله ورته وښایه الحمدلله ورته وښایه ماشوم راوله جومات ته استاد له مولوي صاحب له چې هغه ورته الف بي سپاره شروع کړي بغداد پټې د الله نوم ورته وښایي دې کې ډېر لوی فایده او ډېر لوی برکت دی ګورې دې معصوم دې بې ګناه دی معصوم ورته ولې وایي معصوم د ګناه نه پاک دا معصوم چې لا اله الا الله وایي دا معصوم چې بسم الله وایي د الله نوم وایي مور او پلار ته ډېره زبردسته فایده ملاویږي ډېره زبردست تفسیر کبیر کې امام راضي رحمت الله علیه د بسم الله په فضایلو کې لیکلي دي حضرت موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام یې مې په لاره تېرېدل په یو قبر باندې تېرېده نو په قبر کې انسان ته عذاب ملاوېده چې واپس په هغه لار راځي نو هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحاله ملاوېږي وختي پکې اور بلېده اوس پکې جنت دی
پیغمبرانو ته قبرونو کشف کېږي رب العالمین ته فورا جوړ کړي الله اوس چې تم نو دې قبر کې دې سړي ته عذاب ملاوي اوس چې آدم نو خوشحالي ملاويږي چې دا وایي الله تعالی ورته فرشته راولېږله وایي دا سړی ډېر ګناهګار و دې چې کله مړ کېده د ده د ښځې په ګېډه د ماشوم و دې د خپل بچي نه مخکې مړ شو د د مرګ نه پسه د بچي پیدا شو نو چونکې دې ګناهګار و عذاب پې شروع شو اوس ستا د واپس کېدو نه لږ ساعت مخکې هغه ماشوم لوی شوی دی لږ ساعت مخکې مور بوته استاد ده د جومات او هغه استاد ورته یې وایه بچې بسم الله الرحمن الرحیم هغه ماشوم څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم رب العالمین ما له حیا راله فرشتو ته مې وویل چې د ده نه کوم پیدا دی بچې هغه زما نوم اخلي الله وي رحمان وي رحیم وي ما له حیا راځي چې دې پلار له عذاب ورکړم عذاب پرې بد کړي وایي بچې چې بسم الله وایي مور پلان قبر کې عذاب بدلی دنیا کې هم په عذاب بدلی قبر کې بدلی دنیا کې هم په عذاب بدلی الله رحمتونه به وري د جومات ته راوله بچي ته کلمه وښایه قرآن ورته شروع کړه حفظ ورته شروع کړه ماشومانو بچو ته موږ چې ماشوم لوی شي نو دوغاخي پرتوګ ورته واچو دوغاخي پرتوګ پېژنې سبا اسکولونو کې دغه رواج دی که دوغاخي پرتوګ ورته واچو او لنډې کوټ ورته واچو کوناټي یې باد وایي او په دې مخه کې ورته دلته کې د خر لکۍ وې ځان ته الله کوم ماشوم چې د بش او د کلنټن او د کافر په نقش قدم روان کې د نه وروسته د خیر تمه څنګه کې قطعا بچې په دغه سکول کې مه داخله وه کوم سکول کې چې دوغاخې پرتوګ ورته اچوي بچې په هغه سکول کې داخل کړي پیغمبري جامه خو اغوندې که او زویم مدرسه کې داخل که بچي ګورې مدرسې ته بوځه قرآن پې زده که او که ته پې په دې سکولونو کې سبقونه وایې نو سکول بد شی نه دی موږ خپله سکول ویلی دی کالج هم وی دا موږ ویلي دي بده خبره نه ده خو ګورې اوس د سکولونو د کالجونو سسټم ختم دی اوس چې دا کوم موجوده کوم ایم ایس سی دی او انجینرینګ کالج او دا ډګرۍ اخېستې هغوی ځای نه نشته نو چې ستا دا 1600 کاله پس د سکول نه فارغېږي نو د هغه به د کوم ځای نه ځای پیدا شي تا سوچ مه کوه راوله جومات ته هلته قوروزي به وله څوک ورکوي الله به ورکوي ماشومانو له صحیح تربیت وکړي یو شی پکې رانه یو شو زما د چېټه مراته د سنت مطابق د ماشوم ختنه سنت کول ماشوم به سنتی هم هر کله چې سنت دی دا اووه مرض باندې بعضې ماشومان سنتي دا ډېر ښي ماشومې مور یې د کړاو نه خلاصې لا پوهېږي هم نه نو که په اووه مرض یې سنت دی او که د هغې نه پس یې سنت دی خو چې تر څو دې لا ماشوم وي لوی شوي نه د شرعي طریقې سره به دا ماشوم سنت هم کې ختنه به وکړي